عیسی ابن موسی د قاضي ابن ابي ليلى څخه د امت د فقهاو پوښتنه وکړه، ویل ستا په نظر د دې امت علما او فقها څوک دي؟ او قاضي ابن ابي ليلى چې په خپل لوی عالم دی وريادول. دغه سوال او جواب ته په غوږ ونیسو. ابن ابي ليلى وايي عیسی ابن موسی چې قومي تعصب یې درلود راته وویل د بصره فقيه څوک؟ ما ویل حسن ابن ابي الحسن يعني حسن بصري رحمه الله. ویل بیا څوک؟ ما ویل محمد ابن سيرين. ویل دوی په اصل څه شو؟ ما ویل عجم. بیا عیسی ابن موسی راته وویل د مکه مکرمه فقيه څوک؟ ما ویل عطا ابن ابي رباح، مجاهد ابن جبر، سعيد ابن جبير او سليمان ابن يسار. ویل دا څوک؟ ما ویل عجم. ویل د مدینه منوره فقها څوک دي؟ ما ویل زید ابن اسلم، محمد ابن المنكدر او نافع ابن ابي نجيح. ویل دغه خلق په اصل څوک دي؟ ما ویل عجم. د عیسی ابن موسی رنگ تغیر وکړ او بیا ویل د اهل قباء څخه څوک ډیر فقيه؟ ما ویل ربيعه الرأي او ابن ابي زناد. ویل دوی څوک؟ ما ویل عجم. مخې تغیر وکړ، شکل یې واوښت او بیا ویل په یمن کې څوک فقيه وو؟ ما ویل طاووس او زویه او حمام ابن منبه. ویل دغه خلق څوک؟ ما ویل عجم. د عیسی ابن موسی د غاړې رګونه وپړسېده، د مخه یې څنګه اچولی اوس راپورته سو، سم کښېناست او بیا ویل د خراسان فقيه څوک؟ ما ویل عجم. او بیا یې ویل د شام فقيه څوک؟ ما ویل مکحول. ویل مکحول څوک په اصل څه شو؟ ما ویل عجم. وای د عیسی ابن موسی د رنگ تغیر او قهر نور هم زیات شو. نو ویل د جزیره فقيه څوک؟ ما ویل میمون ابن مهران. ویل دا څوک؟ ما ویل عجم. نور یې نو ستمیس د ډیره قهر پړسېدی. ویل د کوفه فقيه څوک؟ ابن ابي ليلى وای په والله د ډیره بیرې په خاطر می خبره واړو، کله د څخه نه وای بیرېدلی ما به ورته ویلی وای حکم ابن عيينه او حماد ابن ابي سليمان چې هغه هم عجم و، مګر د بیرې می دا خوښه وبلل چې یو څه عرب یاد کړم چې دا مشکل کم شي. ځکه په عیسی ابن موسی کې می شر ولیدل. نو می وویل ابراهیم او شعبي. عیسی ویل دوی چې شو؟ ما ویل عرب. ویل الله اکبر او هغه قهر یې کښته سو. دغه لطیفه قصه پر دې دلالت کوي چې علم په عجم کې نشر او دوی تر عربو د مخه هو. هلته داسې خلق یا علما سته چې په علم کې دغه د عجمو د سبقت او د مخوالي دپاره سببونه او علتونه بیانوي، خو قضاوت په تاسې اوریدونکو پورې اړه ده چې دغه علتونه یا سببونه تر کومه ځایه قابل قبول دي. یو د هغو سببو څخه دا ده چې عرب په فتوحاتو مشغول او دوی د خلقو آمران او حاکمان. دوی د علم د طلب څخه په حکم او آمریت مشغول سو، چې دا یو هغه سبب دی چې عجبو ته دا موقع ورکړه چې اکثره د علم په طلب مشغول دي. او بل دا چې عرب د دولت د چارو په اداره او په هغه مالو مشغول سو چې په فتوحاتو کې پلاس ورغله. نو دوی د علم د طلب د پاره وخت نه درلود. بالمقابل عجمو د علم د طلب د پاره وخت درلود. او دریم دا چې د فتوحاتو په پرمختګ سره په خپل صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم لره ډیر تابعان او مریان پیدا شول چې عجمو. نو هغه په مستقیم ډول سره بل واسطه د اصحاب کرامو څخه علم حاصلاوه. نو ځکه علم په عجمو کې نشر. خو حقیقي خبره دا ده چې اولا دین مبین اسلام د عرب او عجم په مابین کې فرق نشته. او بل دا هم یو الهي قدرت دی چې د اسلام احکام دي د غیر عرب عجم پر لاس کار راځي.
چې په دې سره یو لو او عظیمه معنا ثابته سي. هغه دا چې دین اسلام د ټول عالم دین دی، یوازې په عربو پورې نه دی خاص، بلکې عام او د ټول خلقو د پاره دی. دلته یوې بلې ملاحظه یا تفسیرات ضرورت ده. هغه دا چې انسان په علم او فقه کې تر هغو ولوړ مقام او لوړې درجې ته نشي رسیدلی تر څو چې په عربي ژبه کې پوره متمکن او قادر دی. قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث یې پوره نوي زده. نو د دې څخه دا معلومه شوه چې هغه عجم چې د علم او فقه ولوړ مقام ته رسیدلی دي عربي ژبه کامله زده کړه، بلکې ابتکارات یې پکښې کول. حتی داسې خلک شته چې اصلا عرب نه دي مګر د عربي ژبې قانوندانان بلکې قانون جوړونکي دي. د عربي ژبې په پوهه کې هغه لوړ مقام او درجې ته رسېدلي دي چې عرب یې سیالي نشي کولی، لکه سیبوی او نور. دوی په عربي ژبه کې د عربو مرجع وګرځېدل. نو هغه نور فقها او علما چې موږ ذکر کړه، خاصتا امام ابو حنیفه رحمه الله په عربي ژبه کې د خلقو مرجع. نو تاسو وګورئ چې اسلام او قرآن څنګه وکولای شوای چې ټول عالم یو کې، ټول هغه وطنونه چې فتح کېدل مرجع یې و یوې ژبې عربي ته وه، پر یوه ژبه سره راټولېدل. موږ نن ورځ وینو چې انګریزي څنګه بین المللي ژبه شوه. طبیعتا همداسې کېږي، ځکه چې د دغې ژبې قوم پر خلقو غالبه شو. مګر کم وخت چې اسلام بیا غالبه سي او بیا پر مځکه او خلقو حاکم وګرځي، او دا حال راتلونکی دی ان شاء الله تعالی. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری را کړی دی. هغه وخت به بیرته عربي ژبه د عالم ژبه وګرځي باذن الله تعالی. نو دا چې ځینې معاندین وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله اصلا عرب نو، د دوی مقصد دا دی چې پر عربي ژبه او د هغې څخه د ژورو معناو د راایستلو قدرت یې نه درلودی. د هغو د جواب دپاره دغه بیان شوې تفسیره کفایت کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله د امامت پر کرسی په داسې عصر او زمانه کې کښېنستی چې مځکه په علماو ډکه وه. د هره طرفه او په هر فن کې علما موجود وو، او دا داسې وخت وو چې په عین وخت کې فاسد عقیدوي مذهبونه هم نشر شو. نفاق ښکاره سو، د نفس او هوا متابعت ډېر سو. په دغه زمانه کې د اهل سنت او جماعت امام ابو حنیفه رحمه الله ظهور وکړ. اوس به د امام ابو حنیفه رحمه الله د علمي نشأت په باره کې یو څه خبرې وو. العلم على الدنيا أمل للكون لكي يحيا طلاب العلم، وصفاء القلب بهم طبع وأمان الحب بهم عليا. طلاب العلم على الدنيا أمل للكون لكي يحيا طلاب العلم، وصفاء القلب بهم طبع وأمان الحب بهم عليا. طلاب العلم والله تعالى يرعاهم ويزيد لهم في تقواهم ويوفقهم نحو الأبقى وكتاب المولى حياهم. والله تعالى يرعاهم ويزيد لهم في تقواهم ويوفقهم نحو الأبقى وكتاب المولى حياهم. د امام ابو حنیفه رحمه الله ژوند د نورو درو امامانو، امام مالک، امام شافعي، امام احمد رحمهم الله د ژوند څخه فرق او اختلاف لري. هغه دا چې هغو د علم په زده کړه او طلب د ډېر کوچنیوالي څخه شروع کړی ده، مګر امام ابو حنیفه رحمه الله داسې نه و، بلکې په تجارت مشغوله و. ډېر وخت په بازار خرڅولو او رانیولو کې تېرېده. کم وخت چې علم ته مخ راواړاوه دی ځوان و، طفل یا کوچنی نه و. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي هغه څوک چې زه و علم ته راواړولم هغه شعبي رحمه الله. شعبي هغه مشهور فقيه محدث عالم، هغه په ابو حنیفه رحمه الله کې د ذکاوت او هوښیارۍ علامې ولیدلې، لکه چې وایي د نبوغ او عبقریت زیر یې پکښې ولیدل. نو یې نصیحت ورته وکړ چې د علم وخوا ته مخ واړوه. دا قصه نادره او خوندوره ده.
امام ابو حنیفه رحمه الله وایي یو ورځ پر شعبي رحمه الله ورغلم چې ناست او زه هم ناست ته دعوت کړم ویل کښېنه او ویل الى من تختلف يعني چیرې دی او د چا ملاقات ته ورځې ما ویل اختلف الى السوق بازار ته ځم ویل زما د بازار تک نه دی مقصد بلکې زما مقصد د علماو سره ناسته ده يعني په علماو کې د کم عالم سره کښېنې امام صاحب وایي ما ویل د علماو سره لږ کښېنم په مستمر ډول د علماو سره ناسته ولاړه نه لرم امام شعبي رحمه الله په تعجب کې سو او ما چې وویل داسې مه کوه مه غافله کېږه ته باید په علم کې نظر ولرې او د علماو سره ناسته ولاړه ولرې زه په تا کې ځراکت او حرکت وینم امام صاحب وایي د ده دغه خبره مې زړه ته ننوته د بازار تک مې پرېښاوه او په علم مې شروع وکړه او الله عز وجل په دغه علم سره نفع راورسوه ورونو دلته یوه مهمه ملاحظه لرو هغه دا چې دغه لوی علما مثلا امام شعبي رحمه الله چې د خپلې زمانې د هغه لویو عظیمو علماو څخه و څنګه په دغه سلسله کې هوښیار متفوق ځلانده انسانانو پسې ګرځېده پیدا کول یې رهنمایي کول یې د علم د طلب پر خوا یې په پورې وهلو ورپورې وهل شعبي رحمه الله ولیدل چې ابو حنیفه هوښیار ذکي ځوان دی او د علماو د علم و مجلسو ته نه حاضرېږي شعبي ولیدی دغه ځوان چې پر لارې رهي دی د هغه په ژوند ډېر نو خبره مګر په هغه کې د هغه په مخ کې د ذکاوت او هوښیارۍ علامې ولیدلې نو یې د علم د طلب لارښوونه ورته وکړه دلته زموږ و مسلمان امت ته لارښوونه ده چې د انسانانو د ذکاوت اهتمام غمخوردني وکړي د ځوانانو هوښیاري ابداع فوقیت په نظر کې ولري و علم کې تشویق او ترغیب کړي او دغه لار په مادي او نورو کومکو ورته اسانه کړي لکه د هغه وخت علماو چې دا کار کاوه دغه خبره خاصتا ومندو او پلرو ته متوجه ده چې په خپلو اولادو یا په یوه کې د اولادو ځراکت استعداد او هوښیاري وویني باید د علم خواته یې مخ واړوي نو دغه جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د امام شعبي په دغه کریمه رهنمایي د علم په طلب مشغوله شو نو یې پوښتنه کوله چې باید کوم علم زده کړم د رحمه الله غوښته چې په یو خاص علم کې تخصص ولري چې هغه علم زده کړي او پکښې نابغه شي او د هغه علم په واسطه په خلقو کې قدر ولري نو یې پوښتنه کوله چې کوم علم ووایم څرنګه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېر ذکي او پوه ټول علوم ودته بسيط او اسانه و دا نه وه چې ووایي دا علم مشکل دی دا نه وایم نو ټول علوم د ده په حضور داسې مثال درلودي لکه د یو چا و مخته چې د جواهراتو صندوق یا سطل پروت وي او دی پکښې ګرځي هغه ښه او بهتر یې راټولوي یا هغه جواهرات پکښې خوښوي چې د ده د ذوق سره برابر وي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وخپلو شاګردانو ته د خپل علمي نشأت یا علم د حاصلولو حال بیانوي او ورته وایي کم وخت چې مې د علم د زده کولو اراده وکړه نو مې د ځان سره فکر کاوه چې کم علم اختیار کړم او د هغه علم د آخر او نتیجې پوښتنه مې کوله ورونو دا هم د نن ورځې د ځوانانو ته لارښوونه ده چې هر ځوان باید د خپل ځان دپاره یو علم خوښ کړي چې په هغه کې تخصص ولري او بل دا چې په یو علم یا یو کار تر هغو شروع ونه کړي تر څو د هغه په باره کې د څو لارو څخه فکر نه وي کړی اول دا چې آیا ستا د میل سره موافق دی که نه دی دوهم دا چې د هغه حاصلول تا ته اسانه دي که یا ممکن یو شی دی خوښ وي مګر نه سره رسېږي نو دا پروا نه کوي چې د هغه په عوض تر هغه وروسته بل شی انتخاب کړي دریم او مهم شرط دا دی چې ته باید پوه یې چې د دغه علم یا کار نتیجه څه شي نو دا مهمه ده چې موږ خپلو ځوانانو ته دا نصیحت وکړو چې سم او مناسب علم اختیار کړي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي ما د علومو په باره کې فکر کاوه او د هغه د آخري نتیجې پوښتنه مې کوله یعنی که مې دغه علم حاصل کړي او پای ته مې ورساوه څه شی به راڅخه جوړ شي چا ویل قرآن مجید زده کړه ما ویل ښه
قرآن کریم مې زده کړ حفظ مې کړي نو به زه څه شم یعنی بې له قرآن مجیده مې نور علوم نه دي زده نو به څه شم خلقو ویل په مسجد کې به ناست یې هلکان او ځوانان به سبقان در باندې وایي ما ویل بیا به څه شوي ویل بیا بل داسې څوک راوځي چې تر تا یې ښه زده وي یا ستا سره برابر وي ما ویل بیا څه کېږي ویل ستا د دغه علم ریاست و هغه ته نقلېږي امام ابو حنیفه رحمه الله د داسې علم زده کول غواړي چې په هغه کې تخصص ولري او بل څوک تر ده د مخه نشي یوازې دی په هغه علم کې بارز شخصیت وي سبحان الله ځوان دی مګر ارزو طموحات او خواهشات یې دونه لوړ دي بیا یې ویل که د حدیث علم زده کړم ویې لیکم په یاد یې کړم تر داسې اندازې چې په دنیا کې تر ما د حدیثو ښه حافظ نه وي نو د دغه کار آخر به څه شي خلکو ویل نو به لوی عالم وي ویل بیا به څه شي ویل چې ضعیفه سې او ځوان شاګردان در باندې راټول وي ته درس وایې یا حدیث بیانوې شاید په قهر سې یعنی انسان چې عمر یې ډېر سي هیر یې غالبه سي او خطا وسي نو که بیا خطا وکړي خلق د درواغو نسبت درته کوي یا د ضعیفه حافظې حکم در باندې کوي نو دا به ستا په وروسته کې پر تا عیب او عار بیا مې ویل نحوه زده کوو نو مې پوښتنه وکړه که مې نحوه عربي ژبه او د هغې علوم زده کړه نو آخر کار به څه شي ویل معلم به سي ما ویل نو بیا ویل تنخوا به لرې 2-3 دیناره به ستا تنخوا وي ما ویل بیا خلق چت کړو نو ما ویل دا کار هم آخر نه لري ما ویل که مې په شعر کې زحمت وکړي او هیڅوک تر ما ښه شاعر نه وي نو به څه شي خلقو ویل په شعر به د یو چا صفت کوي نو هغه به انعام درکوي یا به د سپرلي بوده درکوي یا به ښه کالي درکوي او که نه کړه در بیا به نو بد وایي په خلقو پورې به عیبونه تړي ما ویل نو بیا آخر به څه شي خلقو ویل که د شعر پر لارې ولاړې بالآخره به پر پاکو او محسنو خلقو هم عیب وایي ما ویل یا ودې ته هم حاجت نه لرم او بیا مې وویل که په علم الکلام شروع وکړم ورونو علم الکلام یو علم دی چې په هغه وختو کې فلسفه منطق د خلکو سره بحثونه پر عقایدو او مذاهبو نقاش دلایل ویل ودغه ټولو ته علم الکلام ویل کېده نو امام ابو حنیفه رحمه الله ویل که علم الکلام زده کړم آخر به څه شي خلکو ویل هغه څوک چې علم الکلام زده کړي هغه د کلام د بدوی څخه په امان نشي پاتې کېدلی یعنی شاید کای خطا دي وشويږي خاصه شاید د عقیده په محظوراتو کې ولويږي نو خلق په زندق تهمت در باندې وایي که جزا درکړسو وجل کېږي او کفات اسوي نو به دغه خطا په واسطه بد او ملامتي در باندې ویل کېږي ما وایي که فقه ذکر وای نو به فقيه سي په فقه کې به لوی عالم سي پښتني به درته کېږي خلقو ته به فتوا ورکړي شاید قضا د پاره هم وغوښتل سي امام صاحب وایي فکر وکړه نو مې وویل چې په علومو کې هیڅ علم تر دغه علم نافع نه دی نو د فقه ملازم وګرځېدم او زده مې کړ دا د امام اعظم رحمه الله د علم په باره کې اول فکر یا اوله توجه علوم یې ټوله تر نظر وایستل هغه سره موازنه او مقارنه کړ او د خپل اختیار لپاره په افضل پسې ګرځېد ویلي ده چې د علم دغه نور فنونه د ده دپاره نه دي مناسب او ویلي ده چې د ده دپاره هغه اعلی او ښه شی علم الفقه ده فقه هغه علم دی چې د ده د پراخ عقل او ژور فکر تنده ورؤبوي اوس چې امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه د زده کولو اراده وکړه څه ورته پېښه ورونو سره له دې چې امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه د زده کولو اراده درلوده مګر داسې پېښه شوه چې په اول الامر کې وبلې خواته توجه وکړه چې د هغه توجه سبب هغه د ده ذکي طبیعت نشأت او ذهني ترکیب د امام ابو حنیفه رحمه الله بحث دلایل خوښ د منطقي بحثو دلایلو براهینو خاوند امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل ځان په باره کې وایي وكنت رجلا اعتيت جدلا في الكلام زه داسې سړی وم چې په علم کلام کې د منطقي دلایلو عقلي براهینو قدرت راکړل شوی
یعنی هیڅ چا بحث نه دی را سره کړی مګر په دلایلو مې مغلوبه کړی. نو امام صاحب طبیعتا د منطق او حجت خاوند وایي ډېره موده تېره شوه چې زه به څه موده ترمنځ بصرې ته وتلم. یعنی هر وخت به مې واورېده چې هلته په بصره کې د بحث نقاش دلایلو سړی پیدا شوی دی، زه به بصرې ته ورغلم چې بحث ورسره وکړم، ځکه دغه د بحث او جدال خلق په بصره کې. امام صاحب وایي چې تر 20 واره زیات بصرې ته ورغلی، چې ګای به هلته 1 کال پاته سوم او ګای تر کال زیات یا کم. نو امام صاحب اولا د علم الکلام او بحث په قضیه مشغوله شو، او وایي د ملحدونو خاصتا د خوارجو څخه مې یو هم نه دی پرې ایښی چې بحث او نقاش مې نه دی ورسره کړی، او دا مې په زړه کې راګرځېدل دغه کار چې زه کوم ډېر دوی کار د دین څخه دفاع او داسې مې بلل چې د دین په اصولو کې بحث او د عقیدې په اساس کې څېړنه او دلایل د علومو لوی او اعظم علم، ځکه دغسې بحثونه د دې اثبات کوي چې زموږ دین حق او خلق د انحراف څخه لرې کوي. دغسې بحثونه او دلایل مسلمانان د اهل هوا څخه لرې کوي. امام صاحب وایي په دغه علم مشغوله شو او په دغه علم کې وخت راباندې تېروي، او د ځان سره مې فکر او تدبر کاوه. نو مې وویل چې متقدمین ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله اوس په هغه سلف صالح کم چې د ده تر عصر د مخه تېر شوي وو چې صحابه کرام او تابعین دي د هغو په ژوند کې فکر کوي، او وایي چې د ځان سره مې وویل چې متقدمین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب او تابعینو د خیر هیڅ کار نه دی پرې ایښی. یعنی زموږ سره د خیر هیڅ داسې کار نشته مګر هغو تر موږ سبقت ورکړی دی، ټول د خیر کارونه یې تر موږ د مخه کړي دي، او دوی د خیر پر کارو تر موږ ډېر قادر وو او تر موږ ښه معلوم وو. هغه خلک د ټولو کارو په حقیقت ښه پوهېدل، مګر په هغو کې نه منازعین پیدا شوه نه مجادلین، او نه په دغسې بحثو کې مداخله کول، بلکې د دغه کار څخه چپ شوه، حتی د دغه کار څخه شدیده منع کړې. ومې لیده چې د دوی بحثونه او ګډون فقط په شریعت او د فقه په بابو کې وي، د دوی خبرې د فقه په متعلق وي. ومې لیده چې دوی په شریعت کې په فقه کې ډېر بحث کوي، مجلسونه د فقه او شریعت وو، او وهغه مجلسو ته ورتله خلقو ته ورشول او خلق یې د فقه و تعلیم ته رابلل او تشویقول، فتواوې ورکولې او فتواوې غوښتې. د اسلام صدر اول پر دغه طریقه رهي او تابعین هم پر دغه لار د هغو متابعت کوي. نو کوم وخت چې د دوی دغه ذکر شوي احوال را معلوم شوه، نو وایي منازعه مجادله او په علمي کلام کې ګوته کېده او بحثونه مې پرېښود. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د علمي کلام په زده کړه مې کفایت وکړي، زده خو مې کوي پای ته مې ورسوم، نور مې نو پرېښود، او هغه علم ته مې رجوع وکړه چې زموږ سلف صالح صحابه کرام او تابعین پر هغه وو، او هغه علم مې زده کړي چې دوی پر هغه وه، او هغه علم مې تشریح کړي چې دوی تشریح کړي، او د هغو کسانو سره کښېنستم چې په دغه علم کې معرفت درلود. امام صاحب نور هم زیاتوي او وایي ما ولیده هغه څوک چې علم الکلام یې زده او استعمالوي، مجادله او بحثونه پکښې کوي، د هغو طریقه د متقدمینو طریقه نه وه. یعنی ومې لیدل اکثره هغه کسان چې په علم الکلام منطق بحثو کې ګډون کاوه، د دوی منهج او طریقه د صالحینو منهج او طریقه نه وه. ومې لیدل چې زړونه یې سخت وه، سینې یې غلیظې وې، د کتاب سنت او سلف صالح په مخالفت یې پروا نه کړه، دوی زهد او تقوا نه درلود. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اهل منطق او اهل فقه سره موازنه او مقارنه کړ، ویل چې اهل الفقه پر شرع برابر او موافق. رونو دلته یو خبره ده یادونی وړ، هغه دا چې کده دغه علماو یو ډله نه وای موجود، اهل جدل او نقاش کولای شوی چې په خپل باطلو دلایلو پر هغه کسانو غالب شي وای چې دلیل او برهان څخه برخه نه لري، او نسی کولای چې په عقلي او منطقي دلایلو د منحرفو رد وای.
د دغه علم د کول هم پر خپل ځای مهم او ډېر لوی کار په دې شرط چې انسان په دغه علم کې په کتاب الله سنت مطهره او د سلف صالح په طریقه پورې ملتزم او په دې شرط چې د نرم لهجه طریقه پرې نه ږدي ځکه دغه علم بې له شکه د انسانانو زړونه سختوي مګر امام اعظم رحمه الله چې د لوی فکر پراخ دماغ او ژور عقل خاوند او د سنت مطهره پر متابعت حریص وو یوازې په دغه علم نه قانع کېږي بلکې علم الفقه د اولنی اختیار او د مطلوب ورور دلته په عین وخت کې څو واقعې یا قصې پیښ شوې دي چې هغه ټوله د دې سبب شوې چې امام اعظم رحمه الله په یو وار د علم الکلام څخه و علم الفقه ته مخ ورواړوي دغه ټوله روایتونه ځینې د ځینو نورو تکمیله او پوره کېدل دي هغه روایت یا قصه چې موږ ته هغه لحظه راشي چې په هغه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د علم کلام څخه و علم الفقه ته انتقال او شتل پیښ د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه یو وایي چې د امام صاحب څخه مې واورېد چې ویل ما علم الکلام زده کاوه ترڅو چې په هغه کې وداسې درجې ته ورسېدم چې خلقو به په ګوتو اشارې راته کولې تاسو لیدلی دی څوک چې په بازار کې تیریږي او څوک هغه بیا پلانې سره په ګوته اشاره ورته کوي یعنی په دغه علم کې مقام او درجه د هغه لوړو او معلومو درجو څخه او زه د کوفې په هغه لوی مسجد کې د حماد ابن ابي سليمان وحلقې ته نږدې شوم ورونو حماد رحمه الله د هغه عظیم او لوی فقهاو څخه دی چې په تاریخ اسلامي کې مثل ډېر کم لیدل کېږي او بل دا چې په پخوا کې نه مدرسې وې نه فاکولټې ټول علم په مسجد کې و هر عالم به په خپل مسجد کې یا د ښار په هغه لویو جامعګانو کې به د درس دپاره کښېنستی او شاګردان به شاوخوا پر راګرځېدلي وو چې دغه د درس و مجلس او ځای ته حلقه ویل کېده او تر اوسه هم حلقه ورته وایي او په هر لوی مسجد کې به څو حلقې جوړې وي قسم قسم علما به بنات و او هر قسم علوم به درسېدل نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې زه په علم کلام کې ولوړ مقام ته ورسېدم او هلته به مې د کوفې په مسجد کې دغه علم درساوه چې دغه زما حلقه د حماد ابن ابي سليمان رحمه الله وحلقې ته نږدې وه نو یوه ورځ یوه ښځه راغله او ویل یو سړی دی چې ښځه یې مینځه ده یعنی یو سړی مینځه یې په نکاح کړې ده غواړي چې اوس یې په شرعي مسنون طلاق سره طلاق کړي نو باید څنګه یې طلاق کړي ورونو دا خو در معلومه ده چې طلاق په دوه قسمه دي یو د شریعت د احکامو سره موافق طلاق او بل بدعي طلاق شرعي طلاق دا دی چې یو څوک خپله ښځه په داسې طهر کې طلاق کړي چې په هغه طهر کې نزدېکت هم نه وي کړی د حیض په وخت کې باید ښځه نشي طلاق مګر بدعي طلاق هغه چې د شرعي څخه مخالف دی هغه دا دی چې په یوه وار 3 طلاق ورکړي او یا یې په درو متفرقه طلاقو په یوه مجلس کې طلاق کړي یا یې د حیض په وخت کې طلاق کړي او یا یې په داسې طهر کې طلاق کړي چې په هغه طهر کې نزدېکت کړي چې دا ټوله بدعتي طلاقونه دي نو ښځې د امام صاحب څخه پوښتنه وکړه چې یو سړی غواړي چې خپله زوجه چې اصلا مینځه ده غواړي چې په شرعي مسنون طلاق سره طلاق کړي باید څنګه طلاق کړي امام صاحب وایي د دغه پوښتنې جواب نور راوړي نو ښځه امر کړه چې ورسه د حماد رحمه الله څخه پوښتنه وکړه او بیا راسه ما په هغه جواب خبر کړه چې تا چې ووایي ښځه ولاړه د حماد رحمه الله څخه یې پوښتنه وکړه حماد رحمه الله ورته وویل په داسې حال کې به طلاقوي چې ښځه د حیض او نفاس څخه پاکه او په دغه پاکي کې به نزدېکت نه وي ورسره کړی مقصد دا چې هغه شرعي حکم یې ورته بیان کړي ښځه و امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغله او په هغه حکم یې خبر کړي امام ابو حنیفه رحمه الله وویل زه و علم کلام ته ضرورت نه لرم دا څنګه کېدای شي چې د علم ولوړې درجې ته دې رسېدلی او په شرعي مسئلو نه یم خبر زه باید فقه زده کړم امام صاحب رحمه الله وایي خپلې چوټې مې راواخیستې او راغلم
حماد رحمه الله تکشنست. امام ابو حنیفه رحمه الله اتلس کاله د حماد رحمه الله شاګرد ملازم او ملګری او د هغه ودرسو ته ورتلی. اوس به د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د فقه استادان درته معرفي کوم، ځکه موږ تر هغه وخت پورې امام اعظم رحمه الله نسو پیژندلی څو د ده استادان ونه پیژني. اول دغه حماد رحمه الله څوک؟ هغه چې ابو حنیفه غوندې عبقري او نابغه انسان یې ورکشف. په کلو تقریبا 20 کاله امام ابو حنیفه رحمه الله د ده درس ته کښېنستی. موږ باید فکر وکړو چې ابو حنیفه غوندې ذکي سړی څنګه د یوه سړي سره 18 کاله د شاګرد په صفت صبر کوي. په خپله امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه ناستې سبب وایي په دې کې مې عظیم علم ولیدی. او د امام صاحب شیخ حماد رحمه الله په ابو حنیفه کې د حفظ قوت، د درس شوق او تر خپلو هم صنفیانو سبقت او امتیاز ولیدي. نو به حماد رحمه الله و خپلو شاګردانو ته ویل چې د حلقې په مخ کې ماته نږدې او مخامخ به بل څوک نه کښېني بې له ابو حنیفه. نو امام حماد رحمه الله د هوښیارۍ او ذراکت په خاطر تر نورو ټولو شاګردانو د مخه کړ او ټوله توجه یې ودته. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي 10 کاله مې د حماد رحمه الله ملګرتیا وکړه، بیا مې د ځان سره وویله چې اوس نو پوره شو، بس دغه اندازه علم کافي دی، 10 کاله تعلیم مې بس. نو وایي نازعتني نفسي لطلب الرئاسه، یعنی نفس می د ریاست د غشتنې د پاره راکشولم. سبحان الله. دغه د صادقه خلق په صریح الفاظو د خپل نفس خبرې بیانوي. ورونو هو دا صحیح ده، هر انسان دا خوښه لري چې په ټولنه کې مستقل وي، خپل ځان لره لوړ مقام او درجه ولري. نو وایي دا مې خوښه وبلل چې د خپل استاد څخه جلا سم او د خپل ځان دپاره په خاصه او جلا حلقه کې د استاد په صفت کښېنم. یعنی زه په خپله مدرس سم، خلقو ته درس وایم او فتواوې ورکوم. امام صاحب وایي یوه شپه مې دا عزم وکړ سهار چې مسجد ته ورسم هلته به خپله مستقله حلقه جوړوم. سهار ورغلم، مسجد ته ورننوتم، ومې لیده چې استاد مې حماد رحمه الله په خپله حلقه شروع کړې درس وایي. دلته د امام ابو حنیفه په ضمیر او وجدان کې د وفا معنا پر حرکت راغله. هغه ښه او عظیم اخلاق او شمایل یې وځلېدل. وایي دا مې نسوه خوښه چې د خپل استاد څخه جلا سم. په دغه کار مې زړه نه خوشحاله کېدی. ورونو زموږ بحث اصلا د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د سیرت بحث دی، مګر په څنګ کې اخلاق هم ورسره بیانوو. تاسې دغه عظیمو اخلاقو ته وګورئ، د وفا و اخلاقو ته متوجه سئ. ورونو هر هغه څوک چې ستاسې په ژوند کې پر تاسې احسان لري، هغه فضیلت او احسان یې مه هېروئ. که څه هم ته په دې پوه سې چې نن ورځ ته تر ده لوړ یې، که څه هم ستا او د ده په مابین کې اختلاف راځي، مګر بیا یې هم هغه احسان مه هېروئ. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي راغلم د حماد رحمه الله سره د ده په حلقه کې کښېنستم. سبحان الله. وایي په دغه شپه و حماد رحمه الله ته یو مستعجل تلواري خبر راغلی چې یو د اقرباو یې په بصره کې وفات شوی دی او دی باید خامخا هلته ولاړ شي چې د هغه مال او دارایي اداره کړي، ځکه هغه وفات شوي سړي بې له حماد رحمه الله څخه بل وارث نه درلود. نو په دغه شپه حماد رحمه الله دا اراده کړې وه چې د کوفې څخه بصرې ته ولاړ شي. نو امام صاحب وایي چې حماد امر کړ چې د ده پر ځای کښېنه. سبحان الله. د هغې شپې په سهار امام ابو حنیفه د خپل شیخ پر ځای کښېنستی، کوم چې ده نیت کړی و چې خپله جلا خاصه حلقه کې به کښېني، مګر اوس په شرعي او قانوني طریقه کښېنستی او د هغه استاد په اجازه کښېنستی چې دی یې خوښ درلودی او د امام ابو حنیفه په پوره حب سره خوښ.
او امام ابو حنیفه رحمه الله به پس د هغه د وفاته همیشه یاداوه. حتی ابو حنیفه رحمه الله د حماد رحمه الله تر وفات ډیر مستوای په والله ما خپل مور او پلار ته د مغفرت داسې دعا نه ده کړې چې په هغه کې دې مې حماد ته دعا نه وي کړې. مور او پلار مې نه دي یاد کړي مګر حماد مې هم ورسره یاد کړی وي. سبحان الله، دا کم ادب دی، کم اخلاق دی، کم وفا ده چې موږ یې دغه سیرت په بیانولو کې زده کوو. موږ چې دغه سیرت بیانوو زموږ مقصد دا دی چې دغه اخلاق څخه اخلاق زده کوو. خیر، اوس چې حماد رحمه الله ولاړی، امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه پر ځای د درس او فتوا د پاره کښېنست او په دغه وخت کې عمر 10 کاله. امام صاحب وایي حماد رحمه الله بصرې ته ولاړ او زه په کوپه کې پاتې یم، د حماد حلقه اداره کوم او خلق راځي پوښتنې راڅخه کوي او ما یې جوابونه ورته ویل. خو د پوښتنو په جمله کې نوې پوښتنې هم راځي چې ماته د مخه نه دي راغلي او د حماد رحمه الله څخه مې هم نه دي زده کړي. نو دغه نوې پوښتنې چې راڅخه کېدې نوشته کولې او خپله فتوا مې هم ورسره نوشته کول. 2 میاشتې پر دغه حال و. حماد رحمه الله غایب و او زه پر ځای ناست. کوم وخت چې حماد راغی دغه پوښتنې چې پر ما نوې وې او فتوا مې هم پکښې ورکړې وه و حماد رحمه الله ته مې وښکاره کړې چې هغه ټولې 8 مسلې وې. زما استاد حماد رحمه الله په هغو کې بحث څېړنه را سره وکړه. په 40 کې زما سره موافق شو او په 10 مسألو کې زما سره مخالفت وکړ او د هغه په سبب او علت هم پوکړ. امام صاحب وایي زه پوه شوم چې د سړي سره تر اوسه ډېر داسې علم پاته دی چې ما نه دی ځینې زده کړی. نو وایي دا مې پر ځان لازمه کړه چې د مرګ تر وخته به نه ځینې جلا کېږم، تر څو چې ژوندی وي زه به ورسره یم. او واقعا هم امام ابو حنیفه رحمه الله تر هغو د حماد رحمه الله سره ملګری او ملازم و تر څو چې حماد رحمه الله وفات شو. او په یو بل روایت سوی قصه کې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي یو وخت زه بصرې ته ولاړم. ورونو بصره په علمي استعداد کې داسې نه وه لکه کوفه د علماو پایتخت بلل کېده. ټول وړ علما په کوفه کې. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي زما دا خیال چې د داسې شي پوښتنه به نه راڅخه وشي چې زما سره دې جواب نه وي. یعنی خپل علم دونه کامل بلی چې د هرې پوښتنې جواب کولای شم، مګر هلته خلکو داسې پوښتنې راڅخه وکړې چې زما سره جواب نه و. نو مې حماد رحمه الله ته رجوع وکړه، هغه یې جوابونه راوښول. نو مې د دغه سړي پر علم نور هم یقین زیات. نو امام ابو حنیفه رحمه الله تر 100 هجري سنې پورې د حماد رحمه الله صاحب شاګرد او ملګری. موږ باید د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه دا منهج او طریقه زده کړو چې څنګه د یو عالم حماد رحمه الله سره ملازم او د هغه څخه یې دغه علمي خزانه را ایستلې او دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله حماد د خپل استاد په حیث اختیار کړی او خوښ کړی وو، دا هم بې لښکاره او واضحه سبب نه و. حماد رحمه الله هغه څوک و چې د اولو لوی صحابه کرامو پر علم یې ترکیز بلکې شدید ترکیز او توجه درلود. د صحابه کرامو علم ورسره و، خاصتا د هغه صحابه کرامو علم چې په بهیدونکي علم سره معروفه او مشهوره و، خاصتا د عمر فاروق ابن الخطاب، علي ابن ابي طالب، عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د امیر المؤمنین ابو جعفر المنصور چې عباسي خلیفه و مجلس ته ورغله چې عیسی ابن موسی هم ناست و. نو عیسی د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې منصور ته وویل هذا عالم الدنيا اليوم، یعنی نن ورځ د دنیا عالم دغه شخص دی. نو ابو جعفر المنصور راته وویل یا ابا حنیفه علم دې د چا څخه حاصل کړی دی؟ ما ویل عن حماد عن ابراهيم چې ابراهيم النخعي مقصده، عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين.
ابو جعفر المنصور په ډېره خوښۍ سره وویل بخن استوثقت ما شئت يا ابا حنيفه الطيبين الطاهرين المباركين صلوات الله عليهم. يعني څونه چې خوښه وي ځان دې ثقه کړی یا ابا حنیفه. منصور سره لدی چې د مسلمانانو خلیفہ و پر هغه سربېره د علم په قضیو او مسئلو هم پوهېدی. د خلقو رجالو په اصل او معدن خبر پیژندلی خاصتا علما. نو هغه کسان چې امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل علم د مصدر په حیث یاد کړ هغه د علم امامان او هغه د علم ټول انواع درلوده، تفسیر، حدیث، فقه، دا ټول پکې یو ځای. داسې نه چې ټول یوازې اهل تفسیر و یا فقط اهل حدیث و، بلکې په هغو کې د علم اسباب سره جمع شوي و او همیشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملازمین او ملګري و. او دوی هغه څوک دي چې موږ ته ډېر زیات شمېر احادیث را نقل کړي دي. ورونو د مخه تر دې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مستقیمو استادانو په معرفي او بیان شروع امام حماد رحمه الله هغه چې امام ابو حنیفه رحمه الله پر د 18 کاله درس ویلی دی په خپل حماد رحمه الله د دغه څلور صحابه کرامو څخه د علم ذکر نه ذکر بلکې د ابراهیم النخعی رضی الله تعالی عنه څخه علم حاصل کړی دی. نو ابراهیم النخعی رحمه الله څوک دی؟ ابراهیم ابن یزید هغه چې د حلیة الاولیاء د کتاب مؤلف د په وصف کې وایي هغه تقی، هغه فقیه، هغه رضی د حماد رحمه الله استاد ابراهیم النخعی د لوی تابعین څخه دی چې د عراق محدث او فقیه په ورع، تقوا، زهد او عبادت سره موصوف او مشهور و. کوم وخت چې د حجاج الثقفي په زمانه کې په 90 هجري سنه کې په 50 کلنۍ کې وفات شو د شپې شخص. کوم وخت چې سهار امام شعبي رحمه الله وویل دغه سړی مو برایي د شپې شخص کوي. خلق ویل هو. امام شعبي ویل تر ټولو خلقو ډېر فقيه مو شخص کوي. خلق ویل تر حسن هم فقيه مو چې مقصد حسن بصري رحمه الله. امام شعبي ويل افقه من الحسن ومن اهل البصره ومن اهل الكوفه ومن اهل الشام ومن اهل الحجاز. يعني ابراهيم النخعي تر حسن او طول اهل بصره تر طول اهل كوفه طول اهل الشام طول اهل الحجاز دير فقه. ده امام نخعي علم، د امام نخعی علمی درجه او مقام په دغه اندازه و چې مثل یې نه درلود. سعید ابن جبیر هغه لوی او جلیل القدر عالم چې د یو مسئلې پوښتنه به ځینې وسوه ده به ویل زما څخه پوښتنه کوئ؟ حال دا چې په تاسو کې ابراهیم النخعي شته. امام نخعی ډېر متواضع و. دا یې نه وه خوښه چې حکم او فتوا ورکړي بې له هغه وخته چې پوښتنه به ځینې وسوه. کوم وخت چې په پوښتنه ځینې وسوه د هغې پوښتنې جواب یې ورکاوه. د علماو په هغه اخلاق متخلق وو چې خلک یې وعدل ته دعوتول. یو وخت یې د حلوان امیر ولیدی چې په یو کښت کې رهیدي، کښت او زراعت تر پښو لاندې کوي. نو یې ورته وویل پر لار ظلم کول یعنی د کښت خرابول تر دې بهتر دی چې څوک په دین کې ظلم کوي. په دغه خبره امیر متوجه کړي چې ته ظلم کوي. دغه امام ابراهیم ابن یزید النخعی رحمه الله جلیل القدر تابعی د امام حماد ابن ابي سليمان رحمه الله استاد دی. او امام حماد رحمه الله د شیخ الاسلام امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. دغه ابراهیم څخه حماد علم ذکر او د حماد څخه امام ابو حنیفه علم حاصل کړي. نو ځکه علماء کرام د ابراهیم النخعی اقوال د حنفي فقه معاون او نشرونکي بولي. نو زموږ خبرې د داسې بارز شخصیت په باره کې دي چې علم یې د دغسې اشرافو څخه راټول کړی دي. د ابراهیم النخعی اوصاف تر هغو پوره نسو بللی تر څو چې د علم د ملګري او هم مثل خبرې نکو بیان چې هغه عامر ابن شراحیل الشعبي دی. ابراهیم النخعی رحمه الله تر شعبي رحمه الله وکاله د مخه وفات او شعبي رحمه الله وکاله تر ده وروسته پسې ورغلی.
شعبي رحمه الله په کوفه او غیر کوفه کې د مسلمانانو د فقهاو د امامانو څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه د 1500 اصحاب کرامو سره لیدلي دي د هغو څخه علم حاصل کړي او ریدلي او د کړي ورونو موږ د عادي انسانانو خبرې نه کوو دغه خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله استادان دي لکه څنګه چې امام نخعی فعلم کې عظیم وو دغه رنګ امام عامر الشعبي هم د علم د عظماو څخه ده هم د درس ډیره لوحه القدر دوده ابن سیرین رحمه الله وايي کوفه ته ورغلم ومید چې امام شعبي د درس ډیره لوحه القدر دوده او دا داسې وخت وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب هم ډیر موجود او حیات وو يعني د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب د وجود سره سره امام شعبي په علم کې لوی مقام درلود امام شعبي رحمه الله د علمي ديني ادبي ثقافت مجمع بلل کېده ټول علمونه پکې یو ځای شوي جلیل القدر فقيه صدوق محدث حکیم ادب شعر یوایه په شعر کې ډېر مواقف درلوده د عبد الملك ابن مروان په حضور کې د مشهور شاعر اخطل سره شعري مقابله درلوده امام شعبي رحمه الله بویل که خلق په یو شي کې سره مختلف سو وګوره عمر فاروق محترم ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو معرفه به پراتون کې دوهمه پته کې واوري ان شاء الله